د غنیس کتونکو په پروګرام درس کې درته هرکلی وایم. نن مو په درس کې وتلې پښتون دانشور قانون پوه او سیاست پوه څوک چې د کراچۍ په سیاست کې ډېر ښکارندوم دی منان باچا میلمه دی. د منان باچا سره خبرې کوو د هغوی په سیاسي ژوند باندې، د هغوی په هلو ځلو باندې، د هغوی په ادبي ژوند باندې. منان باچا تاسو ته پروګرام کې هرکلی وایم. منان باچا که وګورو تاسو ډېر وخت نه سیاسي میدان کې اکټیو یې، خپلې هلې ځلې کوئ، دې سره سره تاسو یو قانونپوه هم یئ. خو هغه څه وجه وه چې تاسو د خپل ژوند دپاره سیاسي میدان چې کوم دی هغه غوره کړو، هغه هم بیا طبقاتي سیاست. حالانکې که موږ وګورو نو دا میدان دومره اسان چې کوم دی هغه نه دی، دې کې ډېرې قربانیانې چې کوم دی هغه راځي، ډېرې ستړي چې کوم دی هغه هم راځي. خو تاسو بیا هم ځان دپاره دغه میدان خوښ کړو. د تاسو شعوري طور چې کوم دی داسې وکړه، یا څه وجه وه چې تاسو سیاسي میدان ځان دپاره خوښ کړو؟ یا دې خبره خو دا ده چې موږ د قوم پرست سیاست سره همیشه وابسته پاتې شوي یو، او سیاست موږ ته داسې دی چې د پلار د لارې چې دی هغه موږ د هغه په لار باندې لکه سیاست ته ور داخل شوي. او زموږ والد صاحب دی الله وبخي، هغه د نیب سره تعلق لرو، نیشنل آرمي پارټۍ سره. او ډېر د وړوکوالي نه چې دی زه ډېر ماشوم وم چې زما پلار به دا سیاست کې حصه اخیسته، په هغې کې مطلب زه وهل ټکول، جیل میل دار سو دا لکه د شعورونه دا د دې سیاست سره وابسته و، او ډېر د بچپن نه په دې کې ورګډ شوي. او د هغې وجه زیاته دا وه چې لکه زنګ ورسره یو قسم ذاتیاتي د مسله جوړه شوې وه چې کوم حکومت او یا دغه چې دی هغه به هغه جیل ته اچوي، هغه سره به تشدد کېدو. نو موږ به ظاهره ده د هغې په ریاکشن کې لکه د هغې خلکو خلاف وو. سیاسي پوهه زموږ دومره نه وه. او بیا عملي طور چې دی ما چې کله زه سټوډنټ لایف کې د پښتون سټوډنټ فیډریشن سره وابستګي وه زموږ. خو بیا یو په 1980 کې په افغانستان کې چې کوم ثور انقلاب وشو او دلته په پاکستان کې ماشاء الله ولګېده، نو په هغه پارټۍ کې چې په هغه وخت سره نیشنل ډیموکریټک پارټي وه، په هغې کې اختلافات جوړ شو. او د اختلافاتو په نتیجه کې پارټي دوه برخې شوه. او یوه ډله چې دی د سردار شیرباز خان مزاري د صدارت لاندې پاتې شوه، او دویمه چې دی خلک چې دی هغه د میر غوث بخت بزنجو د قیادت کې چې دی پاکستان نیشنل پارټۍ په نوم باندې هغه لکه جدا ډله جوړه کړه. نو زما والد صاحب چونکې هغه لکه د هغې پارټۍ هغې د میر غوث بخت بزنجو صاحب پارټۍ جوین کړه، نو په هغې هغه اثراتو باندې لکه زمونږ هم هغه طرف ته تګ وشو. او د دغه وخته پورې زمونږ سیاست چې و هغه داسې د شعور په ډنګ خو نه و، خو په هغه دغه باندې روایتي طور باندې ولاړو. موږ په پښتون سټوډنټ فیډریشن کې هم لکه بیا په دغه بنیادونو باندې لکه دوه ډلې شو. او بیا موږ چې دی د موږ پښتون سټوډنټ فیډریشن دا په 1980 کې په جناکوټ هسټل کراچۍ کې مرکزي کنونشن کې دا پیښه وشوه. او موږ چې دی د پښتون سټوډنټ فیډریشن هم دوه حصې شو. او د عزیز الله ماما چې دی د کوټي د هغه په سربراهۍ کې چې کوم تنظیم جوړ شو پښتون سټوډنټ فیډریشن، نو زما بیا وابستګي د هغو سره وه. او بیا په هغې دورانیه کې چې دی بیا د شعوري سیاست او دې طرف ته زموږ رجحان جوړ شو. تر کومې چې تاسو د طبقاتي سیاست خبره وکړه، نو زموږ د طبقاتي سیاست چې دی هغه د قومي سیاست نه لکه جدا نه دی. اوس موږ بنیادي طور خو قوم پرست خلک د پښتنو خبره دا خبره هم کوله. نو په کراچۍ کې چې کوم ماحول نو هلته پښتانه چې دی هغه په حقیقت کې ټول چې د مزدور طبقې سره تعلق لرو. نو د پښتنو چې کوم هغه کنسپټ زما په ذهن کې جوړ شو، نو هغې نه خو هم هغه
مزدور طبقه وا ټول خلک چې هغه هم پښتانه هم مزدورانو نو مونږه دا کله نه دی غنلې چې کنه طبقاتي سیاست او قومي سیاست جدا دي. مونږه د پښتنو سیاست کړي خو په پښتنو کې چې کوم داغه د دې اکثریت ته او هغه مهنت کش او عام ولس او غریب ولس ته نو موږ داغو همیشه سیاست کړي کله هم داغه سره موږ خپل قومي مسله قومي سوال نه لکه دستبردار شوی نه یو خو موږ دا ویل چې بای د قومي سیاست چې داغه لازمی جز شه هغه طبقاتي سیاست هم دی. تاسو څه غنئ چې کوم چې زمونږ نېشنلیزم دی چې کنه هغه یڅونه ګوندونه چې دی هغه تاسو چې د وسته کوم اتفاقاتو د فاره کومي تفقید د فاره او پورته کوي مزدور تفقید د فاره غریب تفقید د فاره نو هغه دغه سي تاسو په خیال باندې څومره د دې دغه تفقید نمائندګي چې کوم نه هغه کوي. نو زه تاسو ته یو خبر او کما چې زمونږ چې کوم لکه د قومي سیاست محور دی دا کله هم لکه داسې کلیر نه دی پاتې شوی چې مونږ قومي سیاست کوو نو مونږ داغه لکه هدف څه دی مونږ څه غوښتل او ټولې لکه د زبانی خبرې د لرو بر افغان او د پښتونستان او په پاکستان کې دنه نوم بدلیدو لکه دا یعنی کې دا کله هم لکه کلیر نه وي چې نو هغه زمونږ هغه سیاست چې کوم چې مونږ وایي چې نېشنلیزم نو د نېشنلیزم هغه سیاست چې هغه هم لکه چې کومه پارټي وا او هغه نه په هغه ان ډي پی وا هغه ورسته ان پی جوړ شو خو همیشه د دوی سیاست چې دغه منشور کو کته شي نو باغې کې د قومونو یا مسلې سره د طبقاتو مسلې چې هغه باغې کې لکه ډېر په زور شور سره دغه او دا پارټیان چې پاتې شوی دي نو دا بنیادی طور د خپل پروګرام په لحاظ سره دا سامراج دشمن او جاگیردار دشمن جماعتونو او په دې ملک هغه د مهنت کش طبقات او وړو قومونو همیشه دا ټرمینالوژي استعمال چې واړه قومونه او مظلوم طبقات د دې موږ سیاست چې دی هغه دی نو په هغه حواله باندې موږ وایو چې اوس دا او شو چې رو هغه لکه داغه په پروګرام چې دی د شروع نوم لکه چونکه پروګرام جوړ شي ډېر خاصه خو عملاً بیا خلک چې دی هغه لکه پروګرام اکثریت خلک داغه نه معلومات وته نه چې زمونږ د پارټای پروګرام دیسه منشور چې دی هغه عموما عام لاندې ته هغه چې دی هغه اوس معلومات نه یا نه ورته څوک معلومات فراهم کوي. منان بچا که مونږ تاسو دومره وخت سیاسي میدان کې پاتې چې تاسو کورنۍ هم سیاست کې خپل او تاسو والد سي او تاسو چې هغه جیرونو ته تللی ډېر ستړي چې کوم دین هغه په دغه لاره کې او هلن کې په وخت کې سیاست ډېر زیات مشکل و اوس چې حالت لږ غونډې هغه کې شفټینګ راغی تاسو چې کوم اهداف او تاسو په ذهن کې تاسو څومره مطمئنه څومره چې کوم دین هغه لاسته راوړنې چې کوم دین هغه کړی نه زه دا وایم چې بنیادی طور خو سیاست چې دی په دې دورانیه کې چې عملیات شوي دي نو هغه خو زیات تر دا شوي دي چې خلک غیر سیاسی عمل طرف راخکلي شوی دی د سیاست په نوم باندې خلک غیر سیاسی طرف راخکلي شوی دی د سیاسی کارکون چې د هغه حوصله شکنی شوی دا او د هغه زی چې دی هغه د غیر سیاسی کسب ذریعہ باندې ډک شوی دی دغه وجه دا چې هغه نه زمونږ پارټیانو چې دي هغه ورسته ورځه د کمزورۍ ښکار پاتې شي. کوم ګورو تاسو د قانونفو هم یې وکیل هم یې تاسو د پاکستان کوم عدالتي نظام چې دی عام خلک د هغې نه ډېر زیات سر چې کوم دی نه هغه ټکوي ستاسو په خیال باندې تاسو دغه د په څه نظر ګورئ په دې نظام کې څومره کمزوریانې دي نو هغه تر کومې پورې چې د ملک کم بنیادي ډانچه ده نو څنګه چې بنیادي ډانچه چې ده داغه د عدلیه هم داغه یو حصہ ده او زما په نظر کې دا طبقات ملته عدلیه هم د بالا طبقه د پاره چې په وجود کې راغلي ده او اوس هم لکه د شمار وکیلانی او د شمار د خلکو معاملات چې دي هغه تاسو غواړئ روز لکه هغه ته ترجیح ورکړل کېږي او د عام خلکو چې د هغه مسائل او د هغه چې کوم دغه مقدمات دي
هغه ته لکه ترجیح نه ورکړل کېږي او هغه مطلب دا دی چې زیات تر وخت دی هغه په دغه پولیټیکل نوما کیسونو کې چې دی هغه اعلی عدالتونه خپل باغې کې سرب کوي او نور خلک چې دی هغه دغه نه محروم ساتي. جی بطور وکیل تاسو بخښل من دي دا خبره خو واضحه ده چې دغه نظام تاسو چې خپل باندې وي چې کوم د عامه طبقه خبره دا وو ته انصاف بالکل ملويږي نه ملويږي ډیر وخت چې کوم دن اغلي او کوم چې داسې کې سونی چې هغه د لوی خلکو یا هغه باندې سموټ اکشنز مغسته کیږي هغه ته ډیره توجه ورکول کیږي تاسو بخیر من څه بدلون پکار دی په دې عدالت نظام کې؟ نو زه ته اوس لکه خپل دا مثال پیش کما چې یو جدا جدا نوعیت کې سونه دي زما زیات تر تعلق چې دی هغه د لیبرز کې سونه سره دی. نو زمونږ دلته کې په ظاهر کې چې دی خلک چې دی هغه لکه ډیر زیات لکه ځان ظاهري چې په وفاق کې چې د مزدورانو او د سره ډیر همدردي لري په حقیقت کې دا دی چې په قوانین کې دوی همیشه تن لکه د خپل من مرضي په مطابق داسې تبدیلی راولي چې د ډیر عرصې نه د خلکو د مقدماتو دا تعین نه کېږي چې دا به کم عدالت چلای د لیبر په حواله خبره کوم هغه لکه د مبهم او د شبهاتو ښکار دي چې دا کیس چې دی دا به د لیبر کوټ کې کنه دا به په NIRC کې دا د اپیل چې دی دا به ټریبونل ته کېږي کنه دا به های کورټ ته ډایرکټ کېږي. نو دا مقدمه چې دی دا هغه پایلونه چې دی هغه د یو عدالت نه بل عدالت او د بل عدالت نه بل عدالت په گردش کې او په عموما په دې کې د خلکو هغه په دې گردش کې د یو عدالت نه بل عدالت ته په ترانسفر کېدو کې عموما د خلکو پایلونه هم چې دی هغه ورک شي او کیس چلیدل خو او انصاف چې دی هغه خو ډیره لري خبره ده د اوسه پورې لکه دا تعین نه کېږي چې دا کیس د کم عدالت کې بس سماعت ته کېږي دون او دا کنفیوژن چې دی دا هم په دې 2008 پس چې دی دا خاص کر دا کنفیوژن چې دی دا راغلی دی لیبر کلاس ته سره مخامخ. موږ نن بچ موږ په شروع کې په خبرو کې وي تاسو چې د سیاست پوهه او قانون پوهه نه علاوه ادیب هم وي لیکوال هم وي مختلفو وخت په وخت رسالو کې په اخبارونو کې تاسو لیک هم چې کوم د مضمونونو چاپ کیږي راځي تاسو زیات مرکز د لیک چې کوم د هغه کم سیټ دی کم سیټ تاسو زیات لیک چې کوم نه راکو ظاهر ده چې زما د لیک زیات نغه چې نو مونږ پښتانه یو دا غي زیات نغه چې دی ظاهر ده په دې معاملات او مسایل چې د پښتنو سره په افغانستان کې کو په قبایلو کې کدلته او په کراچۍ کې زما د زیات هغه چې دی دا غي حدود چې هغه په دې حدودو کې دن نه چې په دې ایشوز باندې زیات تر زما لیک چې هغه د دې معاملات باندې ډیره مهرباني ډیره مننه کوم کتونکو دا نن د ریس پروګرام چې تاسو پکې د ډیر محترم منان باچا خبري واوریدلې هم د دې سره زمنګ د نننی پروګرام وخت سره ترسي تر بل پروګرام په درنه اجازه